ویا دی زه خو مړ یم کنه، ویا دی سر مې پنځه ځایه مات دی، ویا دی خپې مې خوږېږي، ویا دی زه خو ګوډ ګوډ یم، وایي کنه هسپتال راولئ. یا لکه مټوریا دا چې شی پېښ شوی دی په دې شاتګلي باندې، یا لکه خدای خیر کې دا ولې ده یا د چینجو د خوراک شي. یا لکه شاتګلیا دا څه در باندې شوي دي؟ ته خو نیم نیمې چا په چاقوانو باندې والې که څنګه؟ ته خو یې سم ریبلی ظالمه. یاره مټوریا څه درته ویم نو، نیم څه کې چې بیخي نیم شوی یم، وی کنه. خو دا اخر ولې شاتګلیا ته خو بیخي خراب شوی، خلک لږ خرابېږي یا داسې برابر خرابېږي، ته بیخي خراب شوی. دا په څه باندې؟ مړه مټوریا دا داسې چل دی که نه چې ما د بام په سر باندې ګوډي پرانه لوځولو، نو زه په شا باندې راتلم نو د بام د سر نه راولېدمه، چې کله د بام د سر نه راولېدمه نو د پاسه مې را باندې مورم شروع وکړه، سمې نیم کړم مړه. یا لکه د ظالم بچیا ته خو یې سم سټلی، ساسکه وینې در کې نه ده پرېښې. خو دا راته ووایه چې اوس چېرته روانې؟ وی مټوریا بس څه به کې نو، وینه څه کې چې اوبه یې م راکې نه دي پرېښې، خو خبره داسې ده ځمه دې ساده ګل ډاکټر ته چې ځان ورته وښیم چې علاج مې وکړي، او که نه زه خو غر کې غر که. صحیح ده شاتګلیا، ورشه ساده ګل ډېر ښه ډاکټر دی، ښه علاج به دې وکړي. او زما ورته یاد که ورته مټوري رالېږلی یم نو پیسې به هم درنه کمې والي. زه ورځه په خیر ورشي او که نه موږ دې زړه خراب کو، غوسې ظالمه. صحیح ده مټوریا، زه ورځمه ساده ګل ته ځان وښیم او ستا نوم به ورته خامخا اخلم، او که نه زه ورځه د خدای په امانه. ډېره زیاته مننه ساده ګله چې تا زما علاج وکړو، یاره ډېر زیات خراب وم خو خبره داسې ده چې اوس زه ګرځېدی شم او که نه زه لاړ شم کور ته. نه شاتګلیا د چینجو د خوراک شي، ته به د خیره سره تر مرګه پورې نور نشي ګرځېدی، قدم را واخله. ولې ساده ګله څنګه نشم ګرځېدی؟ یاره اوس خو زما هډوکي م ډېر ښایسته نرم شوي دي، بیخي په ځان نه پوهېږم چې ما کې درد شته او که نه شته. خبره داسې ده چې خپې مې م ښې شوي دي، داسې ښایسته سپکې شوي دي، داسې ده چې له ما څه پورې بیخي شته نه دی، داسې راته ښکاري. و شاتګلیا د چینجو د خوراک شي، خو درته مې ویلې چې نشي ګرځېدی، خو بیا نشي ګرځېدی. خو خبره داسې ده چې تا ته مې دوه دانې خبرونه راوړي دي، یو ښه خبر دی یو بد خبر دی. دا راته وایه چې ول درته ښه خبر ووایم او که بد خبر ووایم، قدم را واخله. نه ساده ګله یول دا بد خبر ووایه، مشکل نشته دی، هسې نه په بد حالات کې یم. خیر دا بد خبر ووایه او ښه خبر به راته وروسته ووایې چې کله ښه شومه د خیره سره. نو بد خبر دا دی چې ستا نه ما خپې غوسې کړي، قدم را واخله. یا لکه ساده ګله تا دې خدای غر کړي، دا دې څه وکړه راسره، نو خپې دې ولې غوسولې؟ زه خو لږ غوس نه وم که نه، هر ځای مې غوس تا رانه خپې غوسې کړي. ویه دې وی شاتګلیا د چینجو د خوراک شي، خپې مې نه په دې خاطر غوسې کې چې ستا د خپې ډېرې درندې وي، نو دې سره دې دا بره وجود نه دی، دا ورسره ډېر زیات په عذاب و چې تا به کله قدم اخیستو نو د خپې درندې وي، دا بره وجود دې ورسره درد کولو، نو په دې خاطر مې نه غوسې کې، قدم را واخله. وی مورې زما خپې غولاړې، و ساده ګله تا ته دې خدای پاک هدایت وکړي. خو خبره داسې ده اوس خو راته ښه خبر ووایه که نه، خدای دې ښه که ساده ګله. ښه شاتګلیا نو ته اوس غواړې چې ښه خبر هم درته ووایم؟ او ساده ګله راته ووایه ګینې زړه مې چوي او که نه لاړم درنه، تا خو زه غرق کړمه. شاتګلیا ښه خبر دا دی که نه چې ستا د بوټان دپاره ما یو ډېر ښه خریدار لیدلی دی، که خوښه دي په هغه باندې ورخرڅ کړمه، قدم را واخله. یا لکه مړه ځان واله که ویډیو مو خوښه شوې وي نو ویډیو سره لایک کړئ، یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ د نور ویډیوګانو لپاره، او که نه لکه د مار غوندې په خدای سپارمه بله ویډیو کې به سره ملاویږو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. الله کوې.